قمر بنسټ ټیم همدا اوس روان دی انشاءالله لار کې دی څه ملګري ورغلي دي موږ به ګورو چې هلته څه ضرورتونه خلکو ته انشاءالله باذن الله موږ ستاسو به سره لاسونه ورکوو او دوی سره به مرستې ته وردانګو. د نورستان غمیزه داسې یو غمیزه ده چې موږ واقع ټول هېوادوال پرې دردېدلي یاستو. تاسو که کتلي وي نورستان زموږ او ستاسو هغه ساحه ده، هغه ولایت دی چې اکثره زموږ مسافرونه یا مثلا زموږ او ستاسو داخل کې چې کله هم زړه تنګ شي بیا وایي نورستان ته ځو. نورستان طبیعي ښایستونه الله تعالی ورته ښه زیات ورکړي وو. د نورستان د خلکو چې کوم میلمه پالنه وه هغه نه به هېڅوک هم سترګې نشي پټولی. ولې نن چې زموږ او ستاسو نورستانیان وروڼه په داسې یو غم کې لاس او ګریوان دي چې هغې خپل عزیزان د لاسه ورکړي، د هغې د کورنۍ غړي د لاسه راورکړي، همدارنګه هغلته زموږ او ستاسو مسافرینو خپل ژوند د لاسه ورکړی او آخر ټول پرې دردېدلي وو. داسې احساس کوو لکه زموږ خپل د کورنۍ غړي او وروڼه مو چې د لاسه ورکړي. په دغه سختو حالاتو کې موږ ته پکار څه دي لکه په نورو ولایتونو کې لکه هرات او همدارنګه پکتیکا، همدارنګه بغلان کې، په کونړ کې چې څرنګه زلزله ځپلو ته ولاړو هغې سره په دې مصیبت او غم کې ولاړو، همدارنګه نورستانیانو سره به هم انشاءالله درېږو. قمر بنسټ ټیم همدا اوس روان دی انشاءالله لار کې دی څه ملګري ورغلي دي موږ به ګورو چې هلته څه ضرورتونه خلکو ته انشاءالله باذن الله موږ ستاسو به سره لاسونه ورکوو او دوی سره به مرستې ته وردانګو او دوی ته به لاس ورکو تر څو پورې دا احساس ونه کړي چې دا غم یا دا مصیبت یوازې په موږ دی بلکې دا غم او مصیبت زموږ او تاسو ټولو مشترکه دی. هرات ورور د پنجشیر ورور، همدارنګه د فاریاب ورونه زموږ او تاسو ټول د بدن اعضاوي دي. که چېرته هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی دغه ټول مسلمانان بیا موږ مسلمانانو کې خپل افغانان داسې ویو که چېرته د بدن مو یو غړی دردېږي د بدن ورسره ټول نارامه وي. نورستانیان هم زموږ د بدن غړي دي انشاءالله ورته به ودرېږو تر اخره به ودرېږو چې څومره زموږ وس او تواني تاسو هم رامخته شئ تر څو پورې د خلکو سره ودرېږو. او د نورستان قوم زموږ داسې یو خل دی مخکې مې هم میلمه پالنه کې نوم لري. الله دې داسې مصیبتونه پرې نور نه راولي. ډېره مننه او درنښت د لیدو سره خپره کړئ.